د دې ځای نه ته سړی په بایسکل باندې کړی دی کندهار ته په 3 ورځې کې رسېدلی دی د کندهار نه کړی دی هرات په بایسکل باندې کوم چا چې بایسکل جوړ کړی دی کندهار دی او نوم یې حاجي بایسکل باندې حاجي بایسکل مشهوره دی ډېر جالب نوم ورته ورکوي د افغانان نه بس اوس څه ورته ووایو بایسکل‌های چینایی وقت قائم است یک ذره این بایسکل‌های که میاد یک ذره محکم نیست وجود میدان بشه مطلب از است که این هر کس چلاندن هم میتونه بایسکل خیلی خوبه داره کم مصرف است در صحت خوبه سر وقت کار میرسیم سلام افغانستان وینډو اف افغانستان ته په خیر راغلی زه شینکه احمدي یم یو ځل بیا د کابل ښار یوې بلې څنډې ته راوتلی یم تاسو به په کابل ښار کې لیدلي وي چې خلک په بایسکلونو باندې تګ او راتګ کوي تګ او راتګ خو کوي خو دغه تګ او راتګ بیخي زیات شوی دی د خلکو علاقه د بایسکل په طرف باندې ډېره ورماته شوې ده بایسکل خوب بسیار خوب چیز است چرا که خانه ما تقریبا یک دوست استادگاه پایانتر است دیگه از اون خاطر ما در بایسکل میایم رفت آمد میکنیم اگر در موتر میرفتی باز چرا؟ در موتر اگر از اون میامدیم تا اینجا دیگه نه کرا میشد باز پس از این کرا میشد دیگه باز چی فایده داره بایسکل فایده هایش؟ فایده از این همیست که یکی خواهد اقتصاد پیش میسازه تا که کرای موتر نداری و دیگه در زمین خودش یک ورزش هم است هم ثواب است هم خرما دیگه هم ثواب است هم خرما هم و یک ورزش است از لحاظ طبی هم دکترها میگه که باید شما بایسکل سوار شوین که به خاطر کمر و پا یا بسیار مفید داره اما بچه ها که هست بایسکل چی استفاده میکنه که ایمیل نداشته باشه بایسکل پیشرفته باشه شما بایسکل 20 سال پیش که استفاده می‌کردید استفاده می‌کنید بایسکل‌های چینایی است دیگه بایسکل‌های چینایی وقت قائم است یک ذره این بایسکل‌های که میاد یک ذره محکم نیست وجود میدان بشه مطلب از است که این هر کس چلاندن هم میتونه بله دیگه اینمی بایسکل‌های دیگه یک ذره خوب است به خاطر اینکه با مناسب و استاندارد جور شده یک ذره که او که آدم بره و بهترتر است خوب است در رابندی چطور اگه بند بمانی حتما رابندی پیدا میشه باز رفتن آسان است یا سخت است؟ برای ما آسان است به خاطر از اینکه یک رابندی شم و بایسکل رس میکنیم اسی تا یک رای دیگه میریم بایسکل آدم مجرد واره است به دست خودت نظر جایی که بری رفته میتونی هر جایی که بری موږ داسې بایسکلان لرو چې په دې کې هم سپورتي شیپ راځي، ګیردار هم راځي، ساده هم راځي، زنانه‌ای هم راځي، بچګانه هم راځي.
نو دې کې بیا فرق دی. اوس دغه چې دی په دې کې بیا دغه شپږ ګیره دي، په دې کې بیا 26 27 هر رقم بایسکل راځي. په دغه سایز کې 40 هم راځي. په دغه چې بیا دي دا بیا شپږ ګیره دي، هلته مخ ته نور هم ولاړ دي، هغه بیا ساده دي، نو هغه هم په دغه شپ کې دي. خلک کوم بایسکلونه ډېر خوښوي؟ په دې کې خلک یو د سپورتي شپ ډېر خوښوي، هغه بیا د مسابقاتو لپاره دی چې خلک د مسابقې ورباندې کوي. دې کې یو نری ټیرو والا راځي، یو ډبل ټیرو والا راځي. نری ټیرو والا به نری ټیرو والا چې دی هغه بیا د مسابقو لپاره دی چې هغه چپه شاخ لري، هغه بیا د مسابقو لپاره. قیمتو باندې راڅه وغږېږه، قیمتونه څه ډول دي؟ قیمتونه د دې داسې ډولونه قیمتونه دي ښه چې په دې کې د دغه بایسکل قیمت چې دی دا تقریبا 4800 افغانۍ دی. 4800 افغانۍ. 4800 افغانۍ. او تقریبا دغه څه فکر وکړه چې دا ټول په دغه یو نرخ باندې چلیږي. په دې کې زیاتره دا ډېر خلک راځي، په دې کې موږ چینیکلي غواړو. چینیکلي مطلب ګوره لکه دغه چین دی ساده دی، هغه چین دی هغه بیا نیکلي دی. دا زر پټ کېږي، هغه بیا پټ کېږي نه، زر خرابېږي. د دې بایسکل په دغه ګټو باندې که راته وغږېږي څه ګټې لري؟ بایسکل بس دغه ګټه ده چې تقریبا موږ خپله تجاران خلک یو. یو خو دا ده چې اقتصادي حالت د سړي په پښو باندې ودرېږي، کومه پیسې چې په کرایه باندې ورکوي هغه په بایسکل باندې رایګان ورته ویلی شي. نورې څه ګټې لري؟ نورې دغه ګټې لري چې دی څنګه واقع دی د وزن دپاره هم ګټه ده چې مطلب دی تر خپل مسیره پورې څومره مزل کوي. دا دی داسې فکر وکړه لکه دی چې پیاده مزل کوي. نور په بایسکل سپور دی، هلته دی صرف پایډل وایي، د ده اندامو ته ګټه رسوي. ده صحي لحاظ نه ورته ښه دي؟ صحي لحاظ نه ورته ښه دي. بلکل. افغانستان کې خپله تر اوسه بایسکل جوړ شوی دی؟ جوړ شوی دی. چېرته جوړ شوی؟ کندهار ولایت کې جوړ شوی دی. اوس وخت کې کوم پخوا وختونو کې؟ پخوا وختونو کې جوړ شوی دی، هغه بیا دغسې رانقل شوی دی. تقریبا اوس لکه د استازۍ په شکل کوم شخص چې دا جوړ کړی دی، نو دغه بیا داسې دی چې مطلب یو مستري چې یو شاګرد ځان سره ودروي چې هغه نه استاز جوړ نه کړي، هغه بیا نه خوشي کېږي. یعنې افغانستان هم په خپله بایسکل لري؟ افغانستان هم په خپله بایسکل لري، ځکه دا په کندهار ولایت کې اصلي نوم یې اوس زما د ذهن کې نه راځي، خو په حاجي بایسکل باندې مشهور شو. حاجي بایسکل هغه نفر په حاجي بایسکل باندې مشهور شو. کوم چا چې بایسکل جوړ کړی د کندهار دی او نوم یې حاجي بایسکل باندې حاجي بایسکل مشهور دی. ډېر جالب نوم ورته ورکوي د افغانان. افغانان یې بس اوس څه ورته ووایو. تاسو بایسکلونه له کومه ځای راوړی؟ حاجي بایسکل خو به کومه فابریکه نه وي خلاصه کړې؟ حاجي بایسکل خو فابریکه تر اوسه پورې نه ده خلاصه کړې، خو د چې کوم بایسکل جوړ کړی و هغه بیا د تجارت اړول دي دوبۍ خواته. نو اوس خرید و فروش موږ د هغه ځای نه راوړو. تاسو ټول خرید و فروش له دوبۍ څخه راوړی؟ دوبۍ څخه څه ډول یې راوړی؟ څو جوړه بایسکل راوړی؟ جوړه یې راوړی که نه یو راوړی؟ نه دا داسې دی، هلته موږ د کنټینر په حساب کې راوړو. دا په دوبۍ کې هلته موږ کنټینر واخلو دا د خارج تجارانو نه، نو دا بیا کنټینر کې سر په سر پراته یې، دا خراب یې. دا چې موږ دلته راوړو تکمیل یې کړو، جوړ یې کړو، پاک یې کړو، دا غیرې بیا دکان کې منظم ولرو. او دا چې هلته دی بیا اخلي، دا بیا کنټینر کې سر په سر یږدي، په کنټینر کې 400 800 900 هغه تر کنټینره پورې فرق دی. تاسو په کنټینرونو باندې حسابوئ؟ ما هدف مخکې دا و چې دوه تاسو ته حسابوي که مثلا تقریبا یو دوه جوړې یې حساب دی. دوه جوړې حسابوي؟ جوړې حساب دی. دا چې بیا موږ هلته واخلو، دا بیا موږ هلته پیسو ته انتقال سره ورکړو چې په دوبۍ کې موږ تقریبا په درهم واخیسته. دا چې موږ بیا څنګه ویشته راوړو د کندهار ویشته، هلته بیا کلدارې ته حساب وړو. بیا تقریبا فکر وکړه دغه یوه جوړه بایسکل موږ ته په 1.5 کلدارې 40,000 کلدارې لګېږي. څنګه د کاروبار هم څه جوړېږي؟ بس شکر دی الحمدلله، خپل نصیب او قسمت رسېږي. بلکل. وړاندې به هم بایسکلونه ښکارېږي، په چتونو کې دې هم راځړولي دي؟ چتونو کې هم راځړولي دي. داسې به ووایي چې کوم کسان ډېر بایسکل خوښوي، کوم کسان ډېر بایسکل اخلي؟ هغه کسان چې دي چې ډېری راځي هغه تقریبا د افغانستان په 100 سلنه کې 80 سلنه خلک د نري ټیر والا وایي، ځکه هغه د سپورتي شي په پال دوس لکه ګوره دغه چې دی دا نری ټیر دی، په دې کې 9 ګیره دی، او دغه چې دی دا نری ټیر دی 10 ګیره دی. 10 ګیره په دې کې فرق راځي. کوم کسان یې خوښوي بایسکلونه؟ کوم سپین ږیري؟ نه اصلا کې دغه ځوانان یې خوښوي، تقریبا دغه 40 ساله دغه 60 سال برابر یې دغه کسان یې تا ته خو کسان راځي تا ته معلومات کې هغه کسان ډېر اخلي چې اقتصادي حالات یې خراب دی، کسان ډېر اخلي چې ورزش ورباندې وکړي. هغه کسان یې بیا د دې دپاره غواړي مطلب هغه لکه قیمت بیه. اوس دغه بایسکل یې موږ تقریبا په 5,500 په 6,000 روپۍ ورکوو، او هغه بایسکل یې موږ په 15,000 ورکوو، دغه بایسکل یې موږ په 3,000 ورکوو. هغه چې اقتصادي ستونزې خراب وي د کرایو د وجې دی بایسکل اخلي، هغه ته بیا دغه 3,000 والا بایسکل ورکوو چې دی تر خپل مسیره پورې ورسوي. کوم کسان ډېر راځي درته؟ موږ ته تقریبا دغه اقتصادي ستونزې چې خراب وي دغه ډېر راته راځي.
واخا هم دوه ګټې کوي هم ورزش کوي هم ورزش کوي هم خپل مسیر ته ځان په رسوي هم هغه دته کرایه بچت کېږي بله ورځ تقریبا موږ ته یو نفر رالي وایي دغسې تقریبا د چلستون نه راځمه جادې میوند ته وایي تقریبا زما څه داسې 40 روپۍ 80 روپۍ زما څه د یوې ورځې بېل طرف ته احمد کرایه خوري وایي دغه کرایه ده تقریبا ما بایسکل غواړم چې واخلم نو بایسکل مې بیا ورکړي تقریبا په 3800 افغانۍ باندې مې ورکړي هغه بایسکل چې ما ورکړي نو ده راته ویلي و زه د ډېرې غټې مشکلاتونه بچاو کړم ځکه زما څه به د میاشتې 3000 3500 2500 زما څه به داسې کرایه خامخا تله اوس دا بایسکل زه واخلم هغه پیسې ما ته بچت دي نو بیا اقتصادي ستونزې چې خراب وي هغه ته بیا دغسې بایسکلان ورکوو چې دوی هم ورزش وکړي هم هغه خپل مسیر ته ځان ورسوي او هغه خلک چې بیا راځي د سپورتي دپاره غواړي د سپورت دپاره غواړي د مسابقاتو لپاره غواړي هغه ته بیا د انریو ټورو والا با ارزانه شدی په 3000 سنیولې 2000 سنیولې در 15000 په پوره رقم شسته 15000 او 8000 او 10000 او 3000 هر رقم د خلکو اقتصاد مطابق شسته ډېر کسان چې زه په بازار کې وینم یو هغه کسان دي چې اقتصادي حالت خراب بایسکل استفاده کوي یو کسان علاقمندان دي سهار وخت لري ځای ته ورباندې لاړ شي یا مازدیګر ناوخته ولاړ شي خپل ورزش کوي خپل ساعت تېروي نو هغه ته د وزن ورزشي بایسکلونه به موږ سره جلا قسم بایسکلونه ستاسو د ورزش لپاره دا بایسکلان دي د سپورټیان دته بیا چې دی دا په 8000 او په 10000 او په 8000 او په 14000 پیږي دا به د سپورت لپاره دي د دې ځای نه پرځي لوګرته جلال آباد ته میدان ته پرځي ډیر ځایو ولایتو ته پرځي د دې ځای نه ته سړی په پرواسکر باندې کړی د کندهار ته په 3 ورځې کې رسېدلی دی د کندهار نه کړی د هرات له بایسکل باندې سپورټیان بایسکلان سره د لیګ ټیم موږ سره ستا 4-5 نفر دي د سپورټي بایسکلانو سره ستا ګرځي بس د ورزشکاران خپل ټیم دی دا سړی پښې او لاس خسته کوي نه سړی نه دا خو چې سره عادت شي دا چې سره عادت شي هیڅ مشکل نه بیا د موټر نو د موټرسایکلونو د رارسنه بایسکل څخه تر کندهار پورې په بایسکل باندې تللی بایسکل باندې تللی دی اوس موږ سره موجود دي سات کې بعد راځي موږ سات بعد 4-5 نفر دي د کندهار پر بایسکل تللی ته لوګر ته خواره و اره جمعې پر لوګر ته جلال آباد له میدان شهر ته دا ګرځي دا اره جمعې پر نو کاغه الله سره هم خبره ترې وکړي ان شاء الله زه تر خپل کاروبار وکړه زه بل هیڅ نور هیوادوالو سره وغږیږم ډېر مننه هیوادوالو ډېر زیاته مننه چې ملتیا هم کړې زه زم له نور هیوادوالو سره غږیږم او تاسو د بایسکلونو ښایسته تصویرونه وګورئ ابراهیم جان شما چرا بایسکل میدوی؟ چرا در موتور؟ چرا در موتورسایکل؟ بایسکل خیلی خوبه داره کم مصرف است در صحت خوبه سر وقت کار میرسیم کجا کار میکنی؟ همین دیاربان صبح چند بجه بخیر بایسکل جور میکنی تیار میکنی با کار که میری؟ صبح ساعتای 6 نیم از خانه برو میشم سر کار میرسیم خب هر روز سر بایسکل میری؟ ها اگر سر بایسکل نری رفت آمدتان چند کیلومتر میشه؟ رفت آمدم شاید کورسنگی مثل کارتنا اینجا 100 روپه 80 روپه کیلومتر مصرف کنید روز 80 روپه شما بچت میکنید؟ ها خب دیگه پایده ورزشی برای ما بگی چی پایده صحت داره؟ در کلی چیز خوبه در فشار خوبه در بدن در حرکت میه کلی رگای پایا قید نمیکنه کسی که بایسکل داره مرا خیلی صحتمنده چند سال میشه که بایسکل کردیتان است؟
ما شاید 20-25 سال شد. 20-25 یا جای رفتی تو ولسوالی باشه یا دره باشه رفتین سر باسکل؟ نه از کابل بیرون نرفتیم. خب مثل مقریان کوتل خیخانه رفتیم با بایسکل. خب دیگه از دور نرفتیم. و خراب شده براتون دره؟ میشه خراب میشه. خراب میشه؟ پنچر میشه. دیگه تو نه امو جنجیرش که خطا بکنه و زیاد جنجال داره. کدام خطا خورده جنجیر؟ زنگ اومد براتون؟ خب شما برن خیلی زنگ اوکی بکنید مزاحمتان نمیشیم ببخشید زیاد. سلام علیکم. خدا پیستان. الو. درنو هیوادوالو ډېره زیاته مننه چې تر دې مهاله مو له موږ سره ملتیا کړې. دا وه د نن ورځې خپرونه چې ما د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې ترسره کړله. بایسکل ته مو ځانګړې کړې وه، بایسکل ګرځوونکي مو وکتل او د دې تر څنګ د بایسکل کاروبار مو ولید چې تر کومه اندازې ښه شوی و. تر بیا او بلې خپرونې مو په پاک رب سپارم. ښه وختونه.